په ژوند باور نشته منت درته کوم راشه که یوري مړ شم بیا مې کابر ته نږدې مه راځه چې کاټ مې واخلې ګوره جار دې شم ستړی به شې تر هدیرې پورې په ما پسې ادې مه راځه له مایکدې مسجد ته راغلم او تاتر غواړم خدای ته ناپلونه کوم ښه نشه نشه یې کوم ګناه مې نشته محبت د خدای پاک خاص رحمت دی ګناه مې نشته ګناه مې نشته محبت د خدای پاک خاص رحمت دی د محبت له کافرانو که کافر شم ته خفه کېږه مه چې سات د دماچه کې وکړم لږ لیونی یم خو کله کله ډېر شم یا دا څو چې زما زړګی دردېږي خدایه تر هغې زړګی وکړي دردونه او چې د زړه درزا زیاتېږي پوه شه چې زنبې په ما تړلې وینه ژوندون نه ډېر دی او نه تېر دی للیا لوست دې روکوه در سره زما ارمان به هلته زما دار شي چې مې په کابر بلچې ګاډې واډې څینه د مرګي پاته نه لګېږي مخه را نږدې که چې د ښکوال کوم درنه ځمه ټول لروبر پښتون ولس ته خاص کر مسافر ملګرو ته سلام او مینه په دې امید چې ټول به راته ښه وی او ساعت په کلو کې به وی ملګرو خوست ولایت لکاڼو سیمې ته راغلي وو چیرې چې زموږ خوږ یار قدرت وقار صاحب اوسېږي وقار صاحب د ارواښاد د همدرد صاحب په شانې شعر لیکي هماغسې دردېدلی دی نو تاسو به د ده شاعري هم راسره اورئ نو د بنډار تر پایه له موږ سره وګورئ ملتیا مو وکړئ وقار صاحب د زریات په دې خپل ادبي پروګرام کې درته د بیا ځل لپاره ډېر زیات ښه راغلاست کوو ډېره مننه زریات د پیج میناولو څومره چې په سکرین باندې مونږ ګوري او زمونږ هغه خپلې سترګې مونږ ته یو څه اندازه وخت ورکوي ډېره مننه هغه د میناول نه ډېره مننه چې مونږ غواړي مونږ اصرار کوي چې بیا مونږ غواړي په شیشه باندې مونږ شعرونه فکر نه کوم چې ښه به وي خو بیا هم خدای دې وکړي چې دوی یو څه اندازه تنده په خړو به وي ډېره مننه چې راغلی بیا هم مننه کا ده خوشحاله اوسئ زموږ ویاړ یې وقار صاحب لیدونکي به په تمه وي چې ځکه ستاسو د شاعرۍ او ستاسو د غزلو دوی ډېر مینوال دي ډېر تږي دي نو د دوی غوښتنې وي چې وقار صاحب بیا حتمن راولئ نو ډېرو خبرو څخه تېرېږو شناخت او تروب په باره کې خو تاسو اکثره لیدونکي در سره بلد دي نو سم د واره راځه چې در څخه ښایسته شعرونه دي کار یاد صاحب دا چې مونږ یو څه اندازه سټارټ وخواسته یو څه ټاپې ورسره وایو خو یاد صاحب د انتظار د خدای ساته نه به لالی وي نه به ډاډ څوک درکوي نه او کور په سړیو ښایسته وي د بې سړیو کورګي ړنګ وي دیوالونه د خدایۍ ته مسلم دی خیر کم برخې له ازله خورې دي نه ته به ځواني په سفر وخورې زه به د لیدر پسې زیړه پاڼه شم زړه به په سرو سکروټو کېږدم که ترې هېرېږي ستا رټلې جوابونه زلفې د خپله لونګینې ما د پیکي ته زیړ ګلان راوړې دي نه شال مې سپېرو بدونو زوړ کړو د یار سپېرې خاورې په سارو وختې دي نه یا دا څو چې زما زړګی دردېږي خدایه تر هغې زړګی وکړي دردونه اوس ترې د تېښته لاره نشته باید چې غم ته د څنګلې وغړمه اوس ترې د تېښتې لاره نشته باید چې غم ته د څنګلې وغړمه چې څوک زما و هغه ګونګ شول چې څوک مې نه دي له نارویې ستړی شوم په زړه ویشتلې خلک ډېر دي دا یو ته نه یې چې مارګی غوړې مینه په زړه ویشتلې خلک ډېر دي دا یو ته نه یې چې مارګی غوړې مینه بې اوپایي دې کړې نه وای پرا دې دېرش مارمۍ ویشتلی وای مینه غزل دی بلکل رضا خو ګوره ډېر بې اندازې مارازه داسې زر زر مې لیونیه تر کوڅې مارازه بلکل رضا
خو ګوره ډېر بې اندازې مه راځه داسې زر زر مې لیونیه تر کوڅې مه راځه په ژوند باور نشته منت درته کومه راشه که یورې مړ شم بیا مې قبر ته نږدې مه راځه آی هاي ښه بیت دی. په ژوند باور نشته منت درته کومه راشه یاره چې مړ شم بیا مې قبر ته نږدې مه راځه مصیبتونه دي غمونه دي دردونه دي بس نشته وطن کې مو بل څه پرته له دې مه راځه مه راځه واه یاره واه ښه دی. چې کاټ مې واخلې ګوره جار دې شم ستړی به شې تر هدیرې پورې په ما پسې یادې مه راځه مه راځه واه یاره واه اورې چې کاټ مې واخلي ګوره جار دې شم ستړی به شې تر هدیرې پورې په ما پسې یادې مه راځه مه راځه آی هاي بیکاره هغه کوم داغه کوم نشم درتلای آها وکار هغه کوم دغه کوم نشم درتلای بیکاره هغه کوم داغه کوم نشم درتلای هڅه کوې ولې دا دومره بهانې مه راځه نه راځه د ژوند کتاب کې مې شاید غیر حاضر شمه آها د ژوند کتاب کې مې تکل صاحب خامخا ژوند دی که نه د ژوند کتاب کې مې شاید غیر حاضر شمه لکه له تا چې هیر یم ډېرو نه به هیر شمه آی هاي آی هاي ډېر ښه بیت دی. د ژوند کتاب کې مې شاید غیر حاضر شمه لکه له تا چې هیر یم ډېرو نه به هیر شمه بې نوم دې نه شمه او هو په اور دې ویلې شمه چاته دې زمزم شمه او چاته دې ګنډېر شمه آی هاي څه بیت دی یار بې ننګ دې نه شمه او هو په اور دې ویلې شمه چاته دې زمزم شمه او چاته دې ګنډېر شمه ملایکو دې که تصویر راوړو باور لرم چې زه به په قبر کې هم لوی مصور شمه واه یاره څه بیت دی دا بیت اورې ملایکو د که تصویر راوړو باور لرم چې زه به په قبر کې هم لوی مصور شمه آی هاي ګناه مې نشته محبت د خدای پاک خاص رحمت دی ګناه مې نشته ګناه مې نشته محبت د خدای پاک خاص رحمت دی د محبت له کافرانو که کافر شمه څه بیت دی یار څه بیت دی حد دی یار وصاله ګناه مې نشته محبت د خدای پاک خاص رحمت دی چې څوک به پوهېږي ګناه مې نشته محبت د خدای پاک خاص رحمت دی د محبت له کافرانو که کافر شمه او زه یې چې په سترګو کې مکه مدینه وینمه زه یې چې په سترګو کې زه یې چې په سترګو کې مکه مدینه وینمه ته وا ملا څنګه نو له هغې ښکلې تېر شمه آی هاي څه بیت دی دا بیت اورې که څرګې کیف دی اورې زه یې چې په سترګو کې مکه مدینه وینمه ته وا ملا څنګه نو له هغې ښکلې تېر شمه ته خفه کېږه مه چې سات د دماچه کې وکم لږ لیونی یم خو کله کله ډېر شمه واه یاره واه څه وکړمه بعضو سره ناسته راته داسې شي ایمان غوندې سړی ومه چې زه ترې یو سیر شمه واه یاره واه یاره ډېر ښه دی څه وکړمه بعضو سره ناسته راته داسې شي ایمان غوندې سړی ومه چې زه ترې یو سیر شمه د کلي خانه ده وقار غریب سړی یمه زه خو وایم غلی په خیا کې به ترې تېر شمه واه یاره ډېر ښه دی ډېر ښه دی قربان راشه زما کوڅې ته راشه د بام له ساره به ګلان در وشیندمه آها زلفې د هر چا په مخ زانګي زلفې د هر چا په مخ زانګي د یار په مخ لکه ماران خولې لګوینه واه یاره واه د زړه پټۍ کې ملاو ګاډ دی بلتون ظالم لوګری هیلې مېرې بینا آی هاي زړګي صابر د په خدای شه جانان مغرور دی غریبي نه کوبلوینه آی هاي ډېر ښه دی و پاس په کمره ولاړه پیغله لکه سهار چې په غره لمر راوخېږي نه واه یاره واه ته چې په بر کنډو پناه شوې د زړه رګونه مې شکېدل
ویلوړه ومه هاي هاي او چې د زړه درزا زیاتېږي پوه شه چې زنبې په ما تړلې وینه وایره دغه اوري چې د زړه درزا زیاتېږي پوه شه چې زنبې په ما تړلې وینه ژوندون نه ډېر دی او نه تېر دی للیا لوست د روکوه در سره زما ډېر ښه دی یار ارمان به هلته زما دار شي چې مې په کابر بلچې ګاډې واډې څینه هاي هاي د مرګي پاته نه لګېږي مخره نږدې که چې د ښکوال کوم درنه ځمه واه یاره واه واه کاټ مې د دوی په کوڅه وروړی چې لونی لیلو په بام راوخېجینه او کاټ مې د دوی په کوڅه وروړی مخ مې څرګند که اخري د دیدنونه لومړی د زما له ټټر وځي کومه مرمۍ چې مې د یار ټټر ته ځینه واه یاره واه یاره ارماني صاحب ته دا غټلی خو ملګری ده وقار لاله ستاسو یو غزل و چې خدای ته نپلونه کوم ښه نشه نشه یې کوم هغه کلام که درته یاد وي نو دې برخه کې که هغه کلام ووایي ډېر خوند به وکړي بله چاره نه وه قربان تا سره مینه لرم بله چاره نه وه بله چاره نه وه قربان تا سره مینه لرم دا یو څو کرښې ستا د کور په دروازه یې کوم ستا لونو کږو وږو بڼو ویشتلی یمه کارونه ځکه لیوني کږه وږه یې کوم ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی ستا لونو کږو وږو بڼو ویشتلی یمه کارونه ځکه لیوني کږه وږه یې کوم لاس به د ونیسم په زور به د تر کور راولم دا ورني کړای شم مګر ستا په خاطر نه یې کوم نه یې کوم ډېر ښه دی یار ښه دی کړی یار لاس به د ونیسم په زور به د تر کور راولم دا ورني کړای شم مګر ستا په خاطر نه یې کوم ته هم ظالمه یې چې داسې حال که لاړې لمه زه هم ظالم یم هاسې لوبې چې په زړه یې کوم واه یاره واه واه څرګې دغسې ده ته هم ظالمه یې چې داسې حال کې لاړې لمه زه هم ظالم یم هاسې لوبې چې په زړه یې کوم له میکدې مسجد ته راغلم او تاتر غواړم خدای ته ناپلونه کوم ښه نشه نشه یې کوم ډېر ښه بیت دی یاره دا بیت یې اورو له میکدې مسجد ته راغلم او تاتر غواړم خدای ته ناپلونه کوم نشه نشه ښه نشه نشه یې کوم خدای درجار که اوس دا ټوله دنیا راکړې ماته هغه دې رانه کړه قربان د شمه څه یې کوم واه واه یاره ډېر ښه کلام دی ډېر ښه دی خدای درجار که اوس دا ټوله دنیا راکړې ماته هغه دې رانه کړه قربان د شمه څه یې کوم ډېر ښه دی په انسان څه په غریو هم ذریعه د رامولی په انسان څه په انسان څه په غریو هم وقاره رامولی دا کوم متم په هره شپه په ځان چې زه یې کوم ډېر ښه دی دا یو غزل دا دغه حالاتو ته یو څه اشارې کېدي خدای دې وکړي چې څوک نه په غوسه شي نه په خاشول شي وصاله ملا اذان شروع کا زه به هم بند کړم سندرې دغه شروع کا بیرتی په غزل دی خدای دې وکړي چې ښه وي خو ملا اذان شروع کړه زه به هم بند کړم سندرې سبا شو اوس به وغړوي یار سترګې به برې ملا اذان شروع کا ملا اذان شروع کا زه به هم بند کړم سندرې سبا شو اوس به وغړوي یار سترګې به برې دا ژوند خو د کتو لپاره هم کام دی کسام دی دا ژوند خو د کتو لپاره هم کام دی کسام دی خبرې خو بیخي باید چې وشي مختصرې دا ژوند خو د کتو لپاره هم کام دی کسام دی خبرې خو بیخي باید چې وشي مختصرې
ولا مینې منم د غار غار زړونه د وبکړل ولا مینې منم د جادوګرې زورورې وای یاره وای حد دی اورده به ولا مینې منم د غار غار زړونه د وبکړل ولا مینې منم د جادوګرې زورورې ډېر ښه ده هر څوک چې په بد نیت راغلی ماته پښې وتلي هر څوک هر څوک چې په بد نیت راغلی ماته پښې وتلي پښتون سره ډغرې دي د غر سره ډغرې هی هی واقعیت دی دا بیت هم اورو هر څوک چې په بد نیت راغلی ماته پښې وتلي پښتون سره ډغرې دي د غر سره ډغرې هی هی په دې وطن د ننګ او د ساتنې په خاطر په دې وطن داس نه دا چې خلکو خوبونه کړي دي هر څه دې وطن ته قرباني ورکړی دو په دې وطن د ننګ او د ساتنې په خاطر ښه ډېرو په مرمیو پسې وړي دي ټاټرې وای یاره وای یاره حد دی یاره مرمۍ نه باید سړی پټ شي خدا رقم خلکو مو دا وطن کې لارو په مرمیو سې ټاټر ورې خو وطن ورته سوتي که نه دا بیت اورو په دې وطن په دې وطن د ننګ او د ساتنې په خاطر ښه ډېرو په مرمیو پسې وړي دي ټټرې خپل حق به درنه واخلم وخت به راشي انډیواله راوبوځي په جوش د خپلواکۍ هسکې لښکرې وای یاره خپل حق به درنه واخلم وخت به راشي انډیواله راوبوځي په جوش د خپلواکۍ هسکې لښکرې ډېر ښه دی یو څه دې چې له لاسه پوره نه وي خو بیا چوپ شه سړي غلی کښېنه بڼاوې ولې بمبرې بیت یاره اورې یو نیم دا بکواسي غږیږي نو رایي چې لوست نه پوره نه وي که نه کوم کاس که چېرته غلا وکړه له لوږې کوم وطن کې عمر وایي چې پرېږدلو پاچا نه شي وزرې وای یاره وای یاره وای یاره ډېر ښه دی کوم کاس که چېرته غلا وکړه له لوږې کوم وطن کې عمر وایي چې پرېږدلو پاچا نه شي وزرې یو خدایه ته پر آیې ته دایم کړې امن داسې یا خدایا یو خدایه ته پر آیې ته دایم کړې امن داسې چې نه ټوپک راواخلي څوک نه واچوي څوک زغرې هی هی ډېر ښه بیت یاره یو خدایه ته پر آیې ته دایم کړې امن داسې چې نه ټوپک راواخلي څوک نه واچوي څوک زغرې جنانه وطنه ملګریو که اړتیا شوه وقار ځان به در نظار کم جانانه وطنه ملګریو جنانه وطنه یا ملګریو چار توک دی خو جنانه که اړتیا شوه وقار ځان به در نظار کړم ساده غریب سړی یم ډېر زده مې نه دی غوارې هی هی ډېر ښه دی ډېره مننه وقار صاحب ډېر خوند یې وکړه نو په دې چې لیدونکو ورڅخه خوند اخیستی وي نو بیا هم ډېره مننه چې زموږ بلنه مو قبوله کړه موږ ته مو وخت راکړه قربان ډېره مننه نو د تکل صاحب څخه هم ډېره مننه چې زموږ سره په بنډار کې شتون درلود ملګرو د رحم الله سیال صاحب څخه هم ډېره مننه چې د دې پروګرام مالي سپانسر و نو تر بل دغسې پروګرامه ما یاد ته وقار لالا ته و تکل صاحب ته او د کمرې په برخه کې وصال صاحب ته اجازت راکوئ